د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ښه یا ښین. ښه یا ښین د پښتو په تورو کې 23م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 23م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د ښین توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له ښي لور نه چپ لور ته ځي دا راښیي چې ښین داسې لیکل کیږي. د ښین توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د ښین توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ښین توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ښار او ترې لاندې خوښیږي لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ښار په نوم کې یو ځلې د ښین توری راغلی او د خوښیږي په کلمه کې هم یو ځلې د ښین توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ښین د ښار د کلمې په سر کې د لیکل شوي ښین توري غږ دی لکه ښار. تاسې ووایئ ښار. بیا ووایئ ښار. د خوښیږي په کلمه کې د ښین توري د غږ شکل په سر کې راغلی لکه خوښیږي، لکه اوښ، لکه باښه، لکه مښوکه، لکه پښ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ښار. شاباس. اوس مو چې د ښین توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ښین توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ښین توری په کلمه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ښین له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د باښه په کلمه کې، دریم ښین له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د مښوکه په کلمه کې، څلورم ښین له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د پښ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ښین په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ښار او ترې لاندې خوښیږي لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ښار په کلمه کې یو ځلې د ښین توری په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی او د خوښیږي په کلمه کې هم یو ځلې د ښین توری په سر کې د یا څرګندې سره یو ځای راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ښار رسم شوی دی. پوهیږئ چې ښار یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ښار انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ښار د کلمې لیکل یاد کړئ. د ښار کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. ښین، الف، ر. توري چې سره یو ځای شي نو ښار لوستل کیږي. دا ګورئ، د خوښیږي کلمه له 6 تورو نه جوړه شوې ده. ښې، واو، ښې، واو، ښین یا څرګنده، ګې یا څرګنده. د ښار او خوښیږي په کلمو کې مو ښین توري لیکل ولیدل. اوس به د ښین توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي. د ښین کارونه په جمله کې
ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا ښار دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ښین توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه ښین توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د ښین توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ښین توري پر سر ښین توری ولیکئ چې د ښین توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ښین د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ښین توري په سر کې شکل لیکو. د ښین توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ښین توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ښین توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ښین توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ښین توری د ښار د کلمې په سر کې د الف له توري سره یو ځای راغلی. بل ښین توری هم د ښار د کلمې په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی. زه په ښار کې اوسېږم. او دویمه جمله داسې ویل کېږي ښار جګې جګې ودانۍ لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې زه په ښار کې اوسېږم لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ښار جګې جګې ودانۍ لري د جملې په سر ولیکئ. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ښین توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا
خار دی زما خار خوښ دی زه په ښار کې اوسېږم ښار جګې ودانۍ لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ښین توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ښین توري د پاسه ښین توری ولیکئ. کله مو چې هر ښین توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ښین تمرین وکړئ. د ښین توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ښین توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ښار دی ولیکئ او په توره کرښه زما ښار خوښ دی ولیکئ. د ښین توري یوازې شکل لیکو. د ښین توري یوازې شکل لیکو. د ښین توري په سر کې شکل لیکو. د ښین توري په سر کې شکل لیکو. د ښین توري په منځ کې شکل لیکو. د ښین توري په منځ کې شکل لیکو. د ښین توري په پای کې شکل لیکو. د ښین توري په پای کې شکل لیکو. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم.
غم خار جگه ودانی لري. د خین توري یوازې شکل لیکو. د خین توري یوازې شکل لیکو. خین توري په منځ کې شکل لیکو. خین توري په منځ کې شکل لیکو. دا خار دی ز په خار کې اوسېږم. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د خین توري شکلونه لکه اوښ، باښه، مښوکه، پښ. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ښار، خوښیږي، اوښ، باښه، مښوکه، پښ، زما، خوښ، اوسېږم، جګې جګې، ودانۍ، زه، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.